بله ورځ یو چا یو مسله راستولی معارف الاسلام اداره چې زموږ پلار وفات شو، نو زموږ ورونه د کور لپاره موټر نه اخلي. نو ما د دروغو خوب ورته بیان کوي چې ما مې خپل پلار یا والد صاحب په خوب کې لیدی، هغه ویل چې دا زما زامنو ته ووایه چې د کور دپاره یو ښه ګاډی ښه موټر واخلي. نو ده ویل چې د دې حکم څه دی؟ ما ورته ویل چې دا کبیره ګناه ده. د دنیا تر درواغو ویلو دا د خوب درواغ ویل لویه ګناه ده. صحیح البخاری کې حدیث راځي، محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمای من تحلم بحلم لم يره، که یو چا داسې خوب بیان کوي چې هغه د نه وي لیدلی، کلف ان یعقد بین شعیرتین، نو هغه ته به عذاب ورکول شي. د قیامت په ورځ به په عذاب کې گرفتار وي، او دا به ورته ووایي چې ته به د دې عذاب نه هغه وخت خلاصېږې چې ته د 2 اوربشو ته غوټه ورکه. دا 2 اوربشې چې هغه هیڅ رقم غوټه نه خوري، دته به وایي چې هغه وخت د دې عذاب نه ته خلاصون پیدا کولی سې چې دغه 2 اوربشو ته غوټه ورکې. او د حدیث دا الفاظ ورسره دي ولن يفعل، او دا کس به دا فعل هم ونه کې. آیا په تاسو کې 2 اوربشو ته څوک غوټه ورکولی سي؟ هیڅ وخت دا ممکنه نه ده. نو فتح الباری کې دا راځي چې دا پر دې دلالت کوي چې دغه انسان د عذاب به ډېر دوامي وي تر هغه وخته چې دغه انسان چې په خوب پرې دروغ وایي چې هغه د 2 اوربشو ته غوټه نه وي ورکړې. او دا شان د امام ابن جریر الطبری رحمه الله څخه سوال سوی چې که یو څوک په دنیوي ژوند کې په ویښه باندې دروغ ووایي، د هغه دومره غټه سزا نه ده لکه یو څوک چې په خوب پورې دروغ وایي. دا ولې؟ نو امام طبری رحمه الله ډېر ناشنا جواب ورکړی. هغه ورته وایي چې په ویښه باندې دروغ ویل دا په مخلوق پورې دروغ ویل دي، او کم کسان چې په خوب پورې دروغ وایي چې د درواغو خوب بیانوي، خوب یې نه وي لیدلی، خلکو ته وایي چې ما دا رقم خوب ولیدی، نو دا په الله رب العالمین پورې دروغ ویل دي چې دا یو عظیمه ګناه ده. په خوب کې درواغ ویل دا په الله سبحانه وتعالی پورې دروغ ویل دي. او څوک چې په الله رب العالمین پورې دروغ وایي تر دې غټ ظلم نسته، تر دې غټه ګناه نسته. نو په کار د مسلمانانو ورونو چې په خوب کې دروغ ونه وایاست، کومو بعضې ټوټې د خوب هیرې وي نو هغه مه بیانوئ، هغه پرې دروغ مه تړئ. کوم خوب چې د په یاد وي هغه یو صالح کس ته، یو صالح عالم ته، یا یو مشر ته چې هغه تجربې والا مشر وي، هغه ته خپل لیدلی خوب بیان که. په خوب کې دروغ مه بیانوئ. او کم چا چې په خوب کې دروغ ویلی وي نو هغه دی فورا الله رب العالمین ته توبه وباسي، الله رب العالمین دې د هغې معافي وغواړي. الله رب العالمین به دا معافي ورته وکړي. په خوبونو پرې دروغ مه وایاست، د دې غټې ګناه څخه ځانونه وساتئ. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.